د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د چنګاښ میاشتې 3مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د جون له 23مې نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. نړۍ افغانستان ته د ننوتلو د لارې په لټه کې نیکاراګوا په افغانستان کې خپل سفیر معرفي کړ. د اسرائیلو د لومړي وزیر د لرې کولو په خاطر په زرګونو تنو مظاهره وکړه. 150,000 تنو د هغه د لرې کېدو غوښتنه کوي. د هیوادوالو د خوښۍ لپاره په میدان کې سخته سیالي افغان لوبډلې استرالیا ته ماته ورکړه. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د نیکاراګوا سیمه ییزو رسنیو راپور له مخې دغه هیواد افغانستان لپاره سفیر ټاکل سوی چې چین کې د نیکاراګوا سفیر مایکل کمپل له دې وروسته د افغانستان لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالي روزاریو موریو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. لسګونه زره اسرائیلیانو تیر ماښام په تل ابیب او اسرائیلو په نورو ښارونو کې د بنیامین نتانیاهو د حکومت پر ضد لاریونونه کړي. یادو لاریون کوونکو یو ځل بیا د داسې موافقې غوښتنه کړې چې حماس سره د پاته اسرائیلیانو د خوشي کېدو سبب سي. یو شمېر رسنیو د دغه لاریونونو د تنظیمونکو له قوله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه. افغانستان د روان شل ورځ نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو پړاو کې استرالیا کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه او د خپل کرکټ په تاریخ کې یوه ستره بریا ترلاسه کړه. په دغه پړاو کې به افغانستان خپله 3مه لوبه د بنګلادیش پر وړاندې ترسره کړي چې په بریا سره به ملي لوبډله نیمه پایلوبې ته لاره ومومي. له ملتیا مو مننه.